د ژوند راډیو تلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې مو ومنئ خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وئ. بیا هم د ښار جاج خپرونه پیل شوه. په دې خپرونه کې معمولا موږ له ښاریانو سره په ښار کې په وروستیو پرمختګونو ستونزو او مشکلاتو خبرې کوو او د دې ترڅنګ هغه ستونزې هغه مشکلات بیا رااخلو او له مسؤلو چارواکو سره شریکوو. نو نن بیا هم غواړو چې په ښار کې له بېلابېلو خلکو سره د دوی کاروبارونو اړوند په ښار کې پرمختګونه او د دوی ستونزو اړوند خبرې وکړو. زموږ خپرونه تر وروستۍ را سره وګورئ او له موږ سره پاتې شئ. درنو لیدونکو دلته دوه ځوانان را سره دي، د سره خبرې کوم. ستاسو نوم؟ نوم محمد شریف د خوست ولایت اوسېدونکی یم. او زه خو د نوم سره بلد یم، خدای به هم تاسو ته ځان راوپېژني. نوم مې جاوید ده. جاوید او محمد شریف، تاسو دواړه څنګه یې؟ شکر الحمدلله ښه تازه یم. تاسو دواړه دلته کاروبار او بلې دواړه په کاروبار. تاسو دواړه به راته دا ووایئ چې ته د څه کاروبار کوې او ته د څه کوې؟ زه خپله دغه شربت خرڅوم، څانګې پیپسۍ سامان هم ورسره خرڅوم او هم ګیلاسونه هم شته. او زه خو سبزۍ بانجان دا سامان خرڅوم. څنګه دي کاروبارونه؟ اوس خو وړی ده، د خلک به سړی اوبه ختما دلته چې تېرېږي څکي به یې څنګه دي؟ او بالکل اوس زموږ کاروبار ښه دی ځکه چې اوس خو وړی دی، موږ د سړه سامان خرڅوو، خلکو زړونه تازه کوو. ژمي کې بیا اوس مثلا ته څه کوې؟ اوس خو وړي کې سړی اوبه پیپسۍ انرژیانه ډېرې خرڅېږي، بیا وړي ژمي کې البته ژمي کې بیا سوپ او چیپس خرڅوم، ورڅانګې برګر هغه بیا ښه وځي ژمي کې. څنګه دي د خوست کې دغه د کاروبار برخه څنګه ده؟ ډېری خلک شکایت کوي چې کاروبارونه نشته او کاروبارو خوند نشته. څنګه دي تاسو خپل کاروبار؟ بالکل خلکو ته چې کله غوږ شي هغه کاروبارونه خپله شکایت کوي خپل کاروبار نه. زه خو الحمدلله کاروبار نه ښه خوشحاله یم، ښه سودا مې کېږي، ښه خوشحاله یم انشاءالله. تقریبا د ورځې څو روپۍ تاسو ته لاس ته درځي او هغه د خلخوانۍ یا د کورنۍ هغه اړتیاوې پوره کوي؟ خو د کورنۍ اړتیاوو څه نه څه پوره کوي، خو کپې شپې نه دي څه کېږي، ورځ ښه ده پوره کېږي دومره. ته مقصد دا ده چې لیا کېنم له هغې نه دومره ښه ده چې یو څه کاروبار وکړم؟ بالکل لیا خو مو خوند نه کوي، خو یا نه هغه دغه ښه ده چې زه خپله کاروبار وکړم او مصروف وم. جاوید ته راته ووایه چې تاسو کاروبار څنګه دی؟ الحمدلله اکبر وروره زما کاروبار په بیخي الحمدلله بیخي هزار شکر دی. څنګه دي دغه خلک ډېری وخت د خپلو کاروبارونو شکایت کوي، وایي چې کاروبارونه مې نشته او یا هغه ډول نه دي چې زه یې غواړم، خو که یو څوک کاروبار کوي دومره لاله نفقه پیدا کېږي که نه؟ بالکل بېشکه، خو مهمه استقامت دی، باید سړی استقامت وکړي، زحمت وکړي، باید ناهیلی نه شي، امید ولري. باید زه الحمدلله بیخي امیده کېږم نه، ناهیلی کېږم نه، خپل کاروبار ته ادامه ورکوم، ډېر خوشحاله یم. څوم سیم پورې مو زده کړې کړي دي؟ زده کړې مې تر 12مه پورې کړي دي. او تاسو؟ الحمدلله 12 نه فارغ شوی یم او نوره زده کړه به مې انشاءالله ادامه ورکوم. او تاسو د پوهنتون لپاره څه آمادګي نه ده نیولې؟ آمادګي مو نیولې ده، خو راتلونکي به آمادګي ورته نیسو. دا د ځینې وختونه داسې وي دغه کاروبارونه عموما د خاطرو ډک وي. تاسو خو په خپله کاروباري خلک یې، بیا دغه خاطرې سړي ته ډېرې یادېږي. داسې یو خاطره چې په تاسو تېره شوې وي خندوونکې، که موږ ملګرو یا لیدونکو ته یې ووایه؟ جاوید به درته ووایي خاطره. یا جاوید داسې خاطرې سره مخ شوی؟ داسې خاطرې سره خو مخ شوی تېرو خو نه یم. یوه ورځ یو څوک راغی ویل چې انسان ما ته بانجان واچوه، چې بانجان مې ورته واچول خو سوچ کې لاړ وم، هغه په ځای مې ټینډې ورکړې وې، بانجان مې نه ورکړې، ټینډې ورکړې. نو همدغه خپله خاطره ده. تاسو سره کله داسې نه دی شوي جمشید ورور چې تاسو چاته پیسې ورپاتې وي یا د دوی پیسې تاسو ته راپاتې وي او سوی تفاهم رامنځته شوی؟ او بالکل داسې شوي دی. اوس لږ مخکې دغه خاطره تېره شوله، 100 روپۍ راکړلې، ما ګیلاس ورته ډک کړو، ګیلاس په 10 روپۍ و، هغه 100 روپۍ راکړله، نوره ده روانه شوله. غږ مې پسې وکړ ته چې 10 روپۍ دې پاتې دي، وړی که نه یې وړی. وروستیو کې یو پیغام درنه اورو هغه ځوانان چې کاروبار نه کوي هغوی ته مو پیغام څه دی؟ بس پیغام خو مې دغه دی ټولو ځوانانو ته، تر څو راشي خپل کاروبار وکړي، هغه له یتوب نه هغه کوم غلط کارونه چې کوي هغه نه هم په امان کې وي او خپل کاروبار به کوي تر څو
خپله کورنۍ او خپل ځان وساتي. او ته به راته دا ووایې هغه کسان چې په کچکي لارو نورو هیوادونو ته ځي په سختو لارو ځي هغوی ته مو پیغام څه دی؟ هغوی ته مو دا پیغام دی چې په کچکي لارو نه ډډه وکړي، اول د خپل هیواد کې سرمایه ګذاري وکړي، اول د په کومو پیسو باندې استقامت وکړي تر څو د خارج اوږده کې مرګ او ژوند پېښېږي د کچکي لارو کې، تر څو هغه استفاده ونه کړي باید راوګرځي. ډېره زیاته مننه تاسو دواړو. بس مننه، ژوندی دی تاسو ته. درنو لیدونکو موږ به له نورو ځوانانو سره هم خبرې کوو، له دوی سره به د دوی کاروبار غږېږو او د دوی سره به هغه ستونزې چې دوی لري اوس وخت کې ورسره مخ دي، هغه کسان چې کاروبارونه یې شروع کړي دي یا نوره برخو کې د دوی تجربې به هم اورو. موږ سره پاتې شئ د ژمن راډیو تلویزیون څخه دغه د ښار جاج خپرونه دوام لري. نوم مې همت الله دی، تخلص مې همت دی. همت الله ورور د کومې سیمې اوسېدونکی یې؟ د تور وړی ترخو کلي اوسېدونکی یم. څنګه راغلی بازار ته؟ بازار ته راغلی یم، دلته انسټیټیوټ کې درس وایم. کومه برخه کې زده کړې کوې؟ د پرمیسای په څانګه کې. څوم سیمستر ته رسېدلی؟ دریم سیمستر کې یم او ته پورې زموږ 60% ټسټونه شروع کېږي. څنګه دي دغه درسونو کیفیت څنګه دی، معیار یې څنګه دی؟ انشاءالله ډېر ښه تر اوسه خو روان دي، نو خو راتلونکي کې هیله من یو چې تر دې نه هم نوره هم ښه شي. دا برخه خو تر ډېره په عملي کار پورې هم تړلې ده، عملي کار هم چېرته ورسره کوې که نه؟ نه تر اوسه خو مې عملي کار نه ده شروع کړی، خو څلورم سیمستر کې مې نیت شته چې عملي کار به انشاءالله شروع کوم. هغه ځوانان چې زده کړې نه کوي، د زده کړو تر څنګ لایق ګرځي په کلي دوی هغوی ته تاسو ویل څه دي؟ ته دا پیغام لرم چې خلی په کلیو کې ګرځي له ځوانانو سره جګېږي ټوټېږي، دا پیغام ورته لرم چې را دې شي زموږ سره د په دې کاروان کې برخه واخلي، درسونه دې ووایي، مکتبونه دې ووایي چې راتلونکي نسل ته یو څه پرېږدي. ډېره مننه. ځینې کسان له خپل هیواده په تېښته دي، نورو هیوادونو ته په کچکي لارو په سختو لارو ځي، په داسې مرګونو لارو چې ډېرې سختې دي، په خپل وطن کې کاروبارونه نه کوي او یا دلته دوی وایي چې کاروبار نشته یا نورې پلمې جوړوي، هغوی ته مو ویل څه دي؟ هیته همدغه پیغام دی چې خپل وطن کې د پانګونه وکړي، که پیسې لري خپل هیواد کې باید موږ او تاسو پانګونه وکړو چې خپل هیواد جوړ کړو، خپل هیواد ته خدمت وکړو، د نورو کچکي لارو څخه باید ډډه وکړو، ځکه چې ډېر ځوانان په دې لارو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. سمندرونو کې د مایانو خوراک شول، یا د موټرو څخه ولوېږي، یا د کچکبارانو د لاسه په رقم رقم لارو باندې ځي، د مرګ سره لاس او ګریوان کېږي. نو باید په خپل هیواد کې موږ او تاسو سره یو ځای شو، کاروبارونه پیل کړو سره چې د ستونزو سره لاس او ګریوان نشو. تاسو په نظر په خوست کې داسې کومه ستونزه، کوم پرمختګ تاسو لپاره جالب دی چې یا کومه ستونزه شته چې موږ له چارواکو سره شریک کړو؟ یاره تر اوسه خو داسې خاص ستونزه شته نه، خو ډېر خلک د کاروبارونو څخه شکایت کوي، وایي چې هېڅ سودا یې نشته. خو یو لامل خو اوس مهال دا دی چې لوونه شروع کېږي، لوونه دی، خلک لوونه کوي، نو کاروباریان دی هم تنګېږي نه انشاءالله، او سودا یې به هم ښه کېږي. مخکې لوی اختر هم را روان دی، انشاءالله دوی د زړونه نه تنګوي. داسې خاص ستونزې انشاءالله شته نه. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. دغه ورور به هم خالي ځان راته معرفي کړي. ستاسو نوم؟ محمد ولي نسیخ. نسیخ ورور، تاسو د کومې سیمې اوسېدونکی یې؟ تورې وړی. تورې وړی. څنګه دي تاسو خو دلته کاروبار کوئ، دغسې بازار ته راغلي یې؟ والله اوس ټایم کې خو بیا ښه ده الحمدلله، دومره چې به ګزاره کېږي، خو خوند حسابه شته نه، ځکه چې بازارو خوندونه نشته. زده کړې مو کړي؟ زده کړې مو کړې دي، د 9 پرم دولتي یاره دی، د 15 پرم شخصي یاره دی، دا کې دماغي مشکل مې لري، ډېره دوسه پوره شوی. یعنې خپل کاروبار نه اوس وخت کې خوښ یې؟ ښه صحیح ده، مثال ځکه چې له هغه زده کړه ته ښه ده. ډېره زیاته مننه. دغه ورور هم فکر کوم موږ سره خبرې کولی غواړي. ښه، دنه مننه دی وایي چې زه له تاسو سره خبرې نه کوم. هغه کسان چې کاروبار نه کوي یا په کلي کې بنډو کې همداسې ګرځي، هغوی نه موږ هم غوښتنه دا ده چې راشئ یو کاروبار پیل کړئ، که په ډېرو کمو پیسو هم وي، تاسو کاروبار پیل کړئ، تاسو یو هڅه وکړئ، تاسو ته به خپله ثمره خپله په لاس درشي. نو زموږ خپرونه دوام لري، موږ به له نورو ځوانانو سره هم خبرې کوو. داسې یو بل ځوان ولاړ دی، شاید موږ سره خبرې وکړي. ستړی مه شئ. ستاسو نوم؟ زما نوم ارمان الله. ارمان الله، فکر کوم مکتب ته تللی وي؟
و مکتب ته تللی وم څوم سیم کې دلته پس فارمسي وایم ابدالي پوهنتون کې عبدالي پوهنتون کې فارمسي وایي څوم سیمستر کې دوهم سیمستر کې څنګه دې زده کړې مو ښې دي ولا ښې دي ښه پرمختګ کوي روانې دي که نه فارمسي کې هم تر ډېره عملي کار ته ضرورت وي څنګه عملي کار خو نه کوي ولا عملي کار په څنګ ورسره کوو ډېر کوم ځای کې مصروف یې ورسره کلي کې عملي کار ورسره کوم څنګه دي ځینې خلک درسونه نه وایي هغوی ته مو پیغام څه دی هغه ته همدا پیغام دی چې باید درسونه ووایي افغانستان ډېر پرسټ پاتې دی باید درسونه ورته ووایو ټول ځکه چې افغانستان درسو ته ډېر محتاج دی په خوست ښار کې داسې یو پرمختګ یا ستونزه څه درته په ګوته شوې دي چې موږ یې له مسؤلینو سره شریک کړو نه ډېره مننه چې موږ سره د خبرې وکړې درنو لیدونکو موږ زه له نورو ځوانانو سره به هم خبرې کوو له موږ سره پاتې شو نوم دی زرملیک زرملیک کې کومې سیمې اوسېدونکی سپیره سر روغلی به زور ته ولا رغولا ما رشکی چې لینده ته مړول څرګې د رشکې اوس خوندونه شته مخکې رشکې کامې پیسې ډېرې ګټلې اوس واخیستلې دي خوندونه یې نشته ولا به ځان ورځې په یوه وځي په دوې وځي ډرایور د 10 نه 20 مارکیټ مخ ته ټیل پاند وي ډېرې ښکلې خبرې به لیکل کېږي مثلا ډېر داسې شعارونه دي چې خوندور هم دي ځینې داسې خبرې دي چې ټولنه بد لوري ته بیایي تاسو خپله چی به لیکلی ما په لیکلې دي د حالت چې جبر وګوراسه ملنګا په وړو وړو عمرونه کې وخیو څه زبردست ډېره مننه مکتب دی لیکنه زده کړې دي نه دي کړې مکتب نه زده کړم نه کړی بیخي نه بیخي نه کړی ایو پنځم هم پر میل نرم دی پنځم هم سیم پورې بیا ولې درنه پات شو دغه غربت له وجه نه غربت نه راخو شاګ نو سره راو یعنی نه دې پرې دی خو کنه خه دې کړي چې اوس دومره کاروبار کوي هغه ځانې نه رشید راکاږي رشکی چلوي مننه ټول اورې ځایش مارکیټ مکتب پندوي دا کسون چې بخي چې هم نه کوي ته پیغام ته خو سیده مکتب د پریخه اوس خورشکا چلوي هغه دم دا پیغام دا 4 سره به کوشش وکړي چې کاروبار دا ګرشکی ډنډي وي هغه دې گزار کاروبار نوم دی نوم به احسان الله منګل احسان الله منګل کومې سیمې غړمبي مغلان کابل د خوست ولایت د مساحل ولسوالۍ او د متون روغه کې د پیلن اوسېږي پیلن په ورغه کله کې اوسېږي خو اصلي اوسېدونکی د مساحل ولسوالۍ ګابر یې کنه او مساحل ولسوالۍ د زولکوټ خوشمان کلی څومره ښه چې کې سر روغلی به زورته ولا خو دلته خو نور کاروبار په غره کې لرګي مرګي د شونه باندې دلته بس رشکاو پیدا کړی د بجاج خپل رزق پیدا کوو نه شکر د رشکا خپل ده چې خپل دی ورځ سره پیدا پته کیږي ورځ تر 390 ساعت تر 500 شپږ سو وسو یعنی په هغه خوري او مهنت سره اړه لري څومره خوري ساړی وکي دومره پیسې ورکړي چې څومره د خوري پکړه دومره مهنت څومره د ګوسه دومره پیسې به ته ګیس څه بجر وځي کورنا وزګار څه بجو څه بیرته زموږ خپل دا اصول دی چې ګیس ټیم جګم تقریبا 4:30 په مسجد کې وکم یغه نه بعد وزما د مزدګار منځ کله په بازار کې کله کورته ورسوم مخوم زه ته ټیم زون سوم یعنی ماغه ته اصول داسې دي چې مخوم کورته زون رسې په وخت او ګیز وخت هغه مزدوري تر وځي یې بالکل دا رقم ته ځینې ځوانان دي یوازې کلو بندو کې ګرځي خسته ځوانان دي کار نه کوي کاروبار نه کوي فقط د تناستې کماته څوک لار پیدا کې خارج ته ځکه ما کوم دا کوم دلته کاروبار نه کوي غوې تم پیغام څه دی یغه ته دا پیغام دی چې اوس د انډیا سره د خدای خیر وکړي ځکه چې دومره بجاج رشکې وبسلې دي کوشش دی وکړي ځون ته د یو کاروبار پیدا کړي خارج ته چې وځي یغه ته پیسې لګيږي پیسې چې دوی خارج ته مصرفوي په کچاکو ان د دوی لاته یو کاروبار پیدا کړي لاته چې کاروبار پیدا کړي د لوس مزدوري پیلن کلیو
په هیڅ ځای کې نشته او دغه یو ادنا کاروبار د پیدا کې چې څومره مصرف ولته کې هغه لوس ته پر وړای شي پیسې یعنی د بل سوال بم خلاص وي یو څو پیسې به هم ګټلې یې بالکل یې بل لوس نیمه بخلوص وي او ګټه شي 200 300 400 دومره پورې جوب خرڅه به برابر وي دغه رشکو کې خو زیات خاطرې سره سړی مخ کېږي مثلا داسې وخت به راغلی څوک د موټر رشکا باندې ویلي دي نه دي وهلي څنګه دي دا کپنۍ نه میږ نه یو کیور کپنۍ شپېته سپیټ ورکړی دی دغه نه پورته چې دا درې ټیره لري دا نه موټ نه خوستی کېږي پوه شوې دا چې اوس سیخه سالمه استفاده تر وکړي ښه شی دی او که بیا غلطه استفاده درکړي بیا د پمځکه ولي یعنی ته خپل هغه مسیر چې دی هغه کوم څه ورته وایي معنی نوم یې کومه لار لوس بس په هغه کې به خپل ترتیب سیخ په اصولو څه بیا کوم مشکل نشته تر اوسه د ټکر مکر نه دی نه دا مې تر اوسه څه ډېره مننه همدغه پوښتنه مهمه ده ډېر خلک د رشکو والا نه همدا شکایت کوي چې دوی تیز دي ډېر د ټکرو لامل دی رشکو والا هیڅ ګرام نه دی بعضو نه وتلي رشکې والا هیڅ دغه څومره خوست ولس ته چې یو رشکو کوم خدمات کړی دی یو د خوست ترافیکو دا دواړه خوست ولس ته ډېر کوشش یې کړی دی چې د دومره ولس په ټیم ځي تروري ترافیکي اصولو ته برابر کوي او ترافیکي ښه پازوب کړي دي او رشکې خلکو ته خدمات ډېر اسانتیاوې راوستلي دي دې کې شک نشته مثلا ته د پانتونه پورې تلې 100 روپۍ به وي موټر به نه پیدا کېدو اوس رشکا درته ولاړی پلس روپۍ پلاس پر بالکل دی وری خوست خلکو ته ډیر اسانتیا راوستلې دي چې کوم ځای ته وګورې 50 پیسې ورکوي هدف ته درسوي یعنی هغه د ویډزو د ناز او نخرونه خلک خلاص شوي بالکل خلاص دي او چې سالمه استفاده ته ډېر دغه لږ ټوکې بم پکې وکوي چې کنډیشن هم تیار لري کنډیشن لري ځکه چې دا چې شو سیټ کې کېنه خپل چې رکعت وکي دا کنډیشن دی بیا د زړه د نه خروپیږي دغه چې ګردې سکه لوړ شي زړه د نه خروپیږي او تازه و چلیږي ډېر زیاته مننه ډېر مننه ایتونه هم مننه خیر درنو لیدونکو یو بل ځوان را سره ده د نام پوښتنه کوو څنګه یې جوړې تازه صحت ښه ده ملګری ښه دی شکر الحمدلله نوم دی عبدالله ملنګ عبدالله ملنګ کومې سیمې اوسېدونکی مرکز څه ګرځې رشکا لرې دغسې ګرځې ما والا رشکا سره دو بس ګرځو سیار یو تو چې دغه ویډزو والا ته ډېره ستونزه پیدا کړې ده نو والا خو داسې دو څه ستونزه د خو هر څوک په خپله ټنډه خوري یعنې کامې دي لګرنې صحیح ده رشکا نه دی چې لیکلی ول درته وایه رشکا نه خو نه دی چې لیکلی خو هغه نه یو شی مې په لیکلی دی سره د بغاوت جننه هر ته تڼی ګرځې تعجب نه دی په دومره رقیبانو کې ژوندون ګوره کولی نه دی خالي هم نه ده څنګه دي کاروبارونه اوس رشکې هم ډېرې شوي دي مخکې دومره ډېرې نه وې اوس خو بیخي زیاتې شوې والله رشکې ډېرې دي خو بیا هم شکر الحمدلله خپل نصیب رسېږي دومره کړه ته ویو خپله د رشکا ده که کریا د نه شکر د خپله مې دي ورځې تقریبا 100 روپۍ درته پاتې 300 400 500 ماشاءالله موږ نه اوس هم ښیو نه شکر الحمدلله الله دې ټولې ته ورکړي هغه د ټوکې مې وکړې د ګهیځ څو بجې راوځې کار ته او شپې څو بجې شپږ نیمه تر ماښامه ځانه پورې اوس خو د ښاروالۍ ریاست ډېرې ښې پروژې مخ ته روانې کړي دي سړکونه هم پخه شول ډېر ته اسانتیا به وي والله اسانتیا ده خو لږ ډېر څه سخته کړې ده څرګې برګه دې نه کله په یوه چولاز نه ننوځې کله په بله تاسو د زیاته ستونزه به دغه د اډو وي که نه چې مشخصې اډې نه لرئ والله مشخص اډې چې ویر کې بیا مې رشکه ولا داسې د زیاتره کې چې رنګ دی دغسې هم دی دي کو یعنې داسې ځینې درېږي چې درېدلو نه بیخي ډېر ناجایز خال کې پیدا کېږي داسې ډېری وخت داسې هم کېږي چې هغه چې دي څانګ ته درېږي مثلا یوه نسبیه بریک ووهي ودرېږي اشاره هم نه لګوي نو اشاره هم نه وایي که نه مچ کراس کې چې به راته وایې داسې خاطرې سره نه یې کې مخ شوی د رشکو کې والله خو خاطرې خو ټوله خاطرې دی رشکې ژوند خو دی ټوله خاطره یوه خاطره یې داسې راته ووایه چې تا ته ډېره جالبه وي والله دا اول کې مې سوم چې روغه بیا د هغوی د دروازې څه وبسلې دا به یې وبسلې ما نه یو مخ ته هغه چې ور مخ ته شو یخ خو چپا کړم مو چخ کولم د دوه ټیرو مې دا شپه ولم په دې کونه ورننوتله سړی په غذاب و ستره خاطرې به و داسې خو نه دی شوي چې چاته د پیسې ورپاتې سورې دې سر تپسې والي نه بیا یې نه وخولم نه ولا د سورې نه پسې والي حیوان رشکان یې لګلی چې زرګونه مو ته هم لسګون غواړم لسګون نه پرېږدم داسې پرون په یې والي کلي د زړه مې داسې خچ پچ دی که یې مور د خیله سړاک
یا ډیره مننه قربان. خوشحال اوسئ. یو بیت چې دی باید خو افګار یالی دی چې زمانه پسې ته ما وړه افګاره که پوهېږې زمانه روانه وه. ډیره زیاته مننه قربان ژوندی دی. ډیره مننه. خیر اوسئ. درنو لیدونکو دا به د نن ورځې د ژمن البته د ښکار جاج خپرونه چې ما رحمه دلته وړاندې کړه. په دې خپرونه کې موږ هڅه دا کوو چې تر ډیره ولسي خلک حکومتي چارواکي راواخلو، تاسو ته وغږوو، تاسو هغه ستونزې له دوی سره شریک کړو چې اوس ورسره مخ یې او هغه پرمختګونه چې په ښار کې یا په نورو سیمو کې ترسره کېږي موږ یې راواخلو، ستاسو سترګو ته یې کېږدو. نو زموږ خپرونې دوام لري، له موږ سره پاتې شئ. دا وه د نن ورځې خپرونه چې ما رحیم عادل او د کیمرې تر شا محبت تاسو ته وړاندې